افغان لوبډلې په تمریناتي لوبه کې د دهلي لوبډلې ته د 6 اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. د هندوستان په ګریټر نویډا ښار کې پرون افغان 11 لوبډلې د دهلي لوبډلې ته د 6 اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا چې د پچې په ګټلو سره افغان لوبډلې لومړی توپوهنه ترسره کړه او د باران ورښت له امله لوبه 19 اورونو ته راښکته شوې وه. افغان لوبډلې په ترڅ کې سیالې لوبډلې ته د 231 سترو منډو هدف وټاکه چې په توپوهونکو کې ښه توپ وهنه بیا رحمان الله ګربز وکړه چې 40 چټکې منډې ترسره کړې. ورپسې نجیب الله زدران هم ډېره بهترینه لوبه ترسره کړه او 80 منډې ترسره کړې. ورپسې لوبډل مشر اصغر افغان هم خپل ځان وښود او 80 منډې ترسره کړې او کریم جنت بیا 32 منډې وکړې. د 231 منډو په تعقیب سره د دهلي لوبډلې توپوهنه پیل کړه چې د افغان 11 لوبډلې پر وړاندې مقاومت ونه شو کړلی او یوازې د 144 منډو په ترلاسه کولو سره یې ټول لوبغاړي لاسه ورکړه. په توپ اچونه کې بیا تر ټولو ډېرې وکټې مجيب الرحمن واغستې چې 3 وکټې واغستې. کریم جنت او ګلبدین بیا 2 لوبغاړي وسوځول. شاپور جدران او راشد خان بیا یو وکټه ترلاسه کړه او د خپل لوبډلې په نوم یې بریا ولیکله. د یادونې وړ ده چې په نږدې څو ورځو کې به افغانستان د آیرلینډ سره د 3 اوریزو لوبو لپاره مخامخ شي. نو دا و زمونږ د نن ورځې خبر. امید لرم چې ستاسو به ډېر زیات خوښ شوي. د نورو خبرونو دپاره زمونږ دغه چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. مننه ډېر زیاته. الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ. ښه چارې.